أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 219. په مخکنی آیات کریمه کې رب عز وجل د لمانځه اړوند هدایت و فرمایا چې تاسو پر منځونو باندې پوره ساتنه کوئ، خصوصا پر صلات وسطا چې د مازیګر لمونځ د اکثرو مفسرینو فرایه وو، او بیا چې کله لمونځ کوئ قانتین بیاس، یعنی دا چې ظاهر او باطن به الله ته تسلیم وي، په داسې حالت کې به لمونځ کوي. اوس نو انسان پر یو حال باندې نه وي، کله انسان د آرام او سکون په حالت کې وي نو الته خو بیا دا ظاهري اعضا او اندامونه هم الله ته تسلیمولی سي، په ښه آرام سکون وقار باندې لمونځ کولی سي، او فکر یې هم د الله لوري ته ښه متوجي. کله کله انسان بیا د آرام په حال کې نه وي، د دشمن ویره ورسره وي، یا دی په خپل اختیار کې نه وي، په دریاب کې په کشتۍ کې سپور وي، کشتۍ ناګهانه ماته سي، پر یو تخته روانې، پر آس باندې سپور وي، که راکښته سي د درندګانو او د لیوانو خطرې. نو په داسې حالاتو کې به هم انسان لمونځ کې په داسې حال کې قانت به وي. الله عز وجل وخپلو بندگانو ته دا خبره ثابتوي چې د الله د لوري څخه پر تاسو ظلم نشته، په اسلام کې تشدد او سختی نشته، په اسلام کې اسانی ده، په اسلام کې هوسایي ده. که چیرې تاسو په امن کې نه واست، یا د دشمن خطره وه، د انسي دشمن خطره وه، یا د حیوانانو څخه خطره وه درته، او یا اسباب وسایل نه وه، نو بیا تاسو ته د لمانځه اجازه شته، پر پښو هم، پیاده هم، په سورلي هم. کله چې یو انسان په صحیح حالت کې نه وي، د وهم په حالت کې وي، نو د هغه څو صورته جوړېږي. یو صورت دا جوړېږي چې دی په موټر کې سپور دی یا پر آس باندې سپور دی، که چیرې دی راکښته سي، یو ځنګل دی، دلته د زمریانو او د لیوانو خطره ده، دی نسي کولی چې راکښته سي. دوهم صورت دا دی چې دی په یو سنګر کې دی، د کفارو د مسلمانانو ترمنځ غزا ده، که دی راکښته سي د آس څخه یا د موټر څخه، دلته نور کفار راځي پر ده حمله کوي، وژني. او دریم صورت دا جوړېږي چې یو سړی پر یو داسې کوچنۍ کښتۍ کې دی، او یا پر یو تخته باندې ناست دی، هغه تخته په دریاب کې اوبو اخیستې ده، که چیرې دی مخکې دې ته برابري، دا کښتۍ غرق کېږي، خپل اختیار نه ده. یا دا چې یو سړی په تیاره کې سپور دی، که چیرې دی د دې چوکۍ څخه راولاړ سي، په دې پیاده رو کې لمونځ کوي، هغه عمله یې نه پرېږدي. یا په موټر کې سپور دی، اجازه نه ورکوي، موټر نه دروي. او یا دا چې په موټر کې سپور دی، لاندې مځکه ټوله خټو نیولې ده، سجده نه ورباندې کېږي، که چیرې دی مخ پر کښېږدي ټوله لی دي. دا ټول هغه حالات دي چې انسان د خپل اختیاره وځي، نو په داسې حالاتو کې دی نسي کولی چې دی آرام پر مځکه باندې ودرېږي، پر خپلو پښو ودرېږي، لاسونه دې هم پر هغه طریقه باندې برابر کی چې څنګه هدایت ورته سوی دی، پښې، سر، بدن، رکوع، سجده، دا نسي کولی. اضطراري حالت دی، اختیاري حالت نه دی. د داسې کسانو په اړه باندې بیا الله عز وجل دا حکم فرمایي، داسې فرمایي فإن خفتم، پس که چیرې تاسو ویرېدلاست، یعنی حالت اختیاري نه و، اضطراري و، فرجالا، نو بیا تاسو لمونځ کولی سي پیاده. د فرجالن ترجمه دا نه ده چې ته په ګام ګام پیاده روان یې لمونځ کوه، د دې معنا دا ده ای قائمین علی الرجال، چې تاسو ولاړ پر پښو باندې یاست. د دې ترجمه به داسې نه کوئ راجل، که څه هم بعضې
مفسرینو خدا معنا اخصه ده چې د رجالن جمع د راجل ای مشات ای صلو مشاتا، مگر صحیح تحقیق دا دی چې د دې معنا دا ده فإن خفتم کچیر تاسې بیریدلاست فرجالا پیاده پر پښو ای فصلوا راکبین علی الرجال، تاسې لمونځ کوئ په داسې حالت کې چې تاسې پر پښو باندې ولاړ یاست، او رکبانا یا سواره. ګورې که سړی په پیاده کرار روان یې د لمانځه نیت یې کړي دا نه دی صحیح، او که پر آس سپور یې د لمانځه نیت یې کړي صحیح دی. نو معنا که پر مځکه ولاړ یاست پر خپلو پښو، او که پر آس د پاسه سپاره یاست، که د وهم حالت و د اضطرار حالت و تاسې کولی سئ لمونځ وکړئ. د دې نو بیا متعدد صورتونه جوړېږي. ځینې صورتونه داسې دي چې عجز راځي د قبلې څخه. هغه صورت که عجز ثابت سو یو چا مخ قبلې ته نه سوی ګرځولی، په دې صورت کې دا شرط پاتې شي. او یو هغه صورت دی چې عجز نه ګران کار یا اجازه نه. که چیرې عجز ثابت سو لکه پر یوه تخته باندې چې ته ناست یې، که ته مخ قبلې ته رااړی په اوبو کې غرق کېږې، دلته عجز ثابت دی. دلته دغه شرط پاته دی هر طرف ته چې د مخ کې بس خپل لمونځ دې وکړه. او یا یو دشمن درته ولاړو، که ته مخ قبلې ته واړی، هغه حیوان درنده دی تا خوري یا یو انسان دی تا وژني، په دې صورت کې هم دغه شرط ساقط دی هر طرف ته چې د مخ واړو. او یو داسې صورت دی چې هلته عجز ثابت نه وي خو بل مشکل د مثال په ډول ته په بس کې روان یې، موټر نه درئ، نو دلته خو ته کولی سې چې مخ قبلې ته کې عجز نه دی ثابت، خو فقط دغه کس موټر نه درئ یا ستا په اختیار کې نه دی. نو دلته وایي عجز د ولاړې هم نه دی ثابت په موټر کې، عجز د رکوع نه دی ثابت، عجز د سجدې هم نه دی ثابت. په دې بس موټر کې یا په دې تیاره کې چې ته لمونځ کوې هم به مخ قبلې ته تر خپله وسه پورې ته خرابه کوې، مخ په برابره یې، که وروسته قبله واوښتل پروا نه کوي د موټر په حرکت کې، او هم به په ولاړې لمونځ کوې. نو په ولاړې خو په بس کې سړی څنګه لمونځ وکړي؟ نو خو جمپونه دي او بریکان دي، سړی غزارېږي. بیا علماو دا خبره کړې ده چې قیامه یا ولاړه دا په لمانځه کې فرض ده، او لاس پر نامه نیول دا سنت دی. نو بیا ته دا فرض برپایه که لاس په یو شي پورې ونیسه، لاسونه دې تر نامه لاندې نه یې نیولي، الحمدلله ووایه، قرات ووایه. رکوع ته چې ځې دا یو لاس پر زنګانه ونیسه، دا بل لاس په یو میل پورې ونیسه. په سجده کې هم دغسې. او که چیرې نه کېدل نو وایي بیا دې داسې وکړي لمونځ چې هر رقم موقع ده ته برابره و هغسې دې وکړي، که موټر وي که تیاری، خو بیرته دې راوګرځوي. دا د نوس یعنی د عجز او یا دا چې څه مشکلات وي د هغه تر مابین فرق شته. که چیرې ته پر لارې روان وې، پر لارې خچې وې، نو رکوع وکړه، سر پر مځکه مه لګوه، لږ انحنا وکړه، که دې مخ په خټو کېدی، آرام ځای اوار ځای نه و په هغه صورت کې ترک د سجدې راځي. خو دا اضطراري حالات دي، ډېر صورتونه پکښې جوړېږي. په بعضو صورتونو کې ترک د شر راځي، بعضو کې تاخیر راځي. خو د ټولو هدف دا دی، د ټولو څخه دا خبره ثابتېږي او ښکاره کېږي چې په دین کې سهولت دی. الله عز وجل لاره خلاصه کړې ده، بنده کړې یې نه ده. او فرمایي فإن خفتم که تاسو ویرېدلاست، یعنې تاسې په خپل اختیار کې نه واست، اضطراري حالت و یا د ناوسۍ یا د ویرې یا د کوم بلې ستونزې، فرجالا تاسو لمونځ وکړئ، راکبین علی الرجال، قائمین علی الرجال، او رکبانا یا سپاره، ای راکبین چې تاسو پر حیوانانو باندې سپاره یاست. فاذا امنتم فسنو بیا چې کله تاسو په امن کې سواست، فذکروا الله نو د الله ذکر وکړئ، کما علمکم لکه چې الله تاسو ته ښودلی دی، ما هغه څه یې ښودلی دي لم تکونو چې تاسو نه واست پخوا تعلمون تاسو نه پوهېدلاست. قرآن یې درته نازل کړي، د قرآن تر نازلېدلو مخکې تاسې په احکامو نه واست خبر، الله خبر کړلاست. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالی یو حکم بیانوي. د دغه حکم په اړه باندې
په ظاهر علما حضرات فرمایي چې دا حکم منسوخ دی. په دې حکم کې چې لږ تفصیل وسی نو ظاهر خو منسوخ دی، د نه منسوخ کېدو په اړه باندې هم د علماو یو قول شته. هغه قول کې هم بیا خبرې پیدا کېږي. تر اسلام مخکې خلک دوه ډوله وه. بعضې هغسې وحشي خلک وه چې غیر د خپل ځان او خپل ځان ته تر ګټې رسونې بل د هېچا د حق پروا نه درلوده، وحشت یې په مزاج کې و. د هغو خلکو دا عقیده وه چې کله به یو څوک وفات سو نو د ده مېرمن به یې په هغه آن د کوره وشړل او دا به یې ورته ویل چې ځه چا به که د کوره وځه، چا به ورته ویل چې ته ناسي یې، چا به ورته ویل چې ته بدبخته یې او داسې نور. بعضې کسان بیا هغسې وه چې د ځانه څخه یو حکم جوړ کړی و چې کله به یو سړی وفات سو نو بیا به یې ویل چې د دې ښځې یو کال عیده ده، دا یو کال د خاوند په کور کې د کوره به نه وځي او جامه نفقه سکنا دا یې د خاوند په مال کې د دې ښځې شته. داسې دوه کارونه د کفارو کول، بعضو یو کال عیده ورته ټاکلې وه، بعضو بیخي د کوره شړل. نو په شروع کې د اسلام الله جل جلاله دا حکم نازل کی او په دې حکم کې دا خبره وفرمایل چې کم کسان چې وفات سي یعنی وفات کېدو ته نږدې سي نو پر هغو لازمه ده چې دوی وصیت وکړي، پر هغو باندې واجب ده چې وصیت وکړي د خپلو مېرمنو دپاره، داسې وصیت چې تر یو کاله پورې به دغه ښځې د دوی په کورونو کې اوسېږي، جامه نفقه دا به یې پر دې خاوندانو باندې، خاوندان خو نه وفات سوه، د خاوندانو مالونه یې پاته دي، هغو کې به د دوی جامه و نفقه یي. دا حکم نازل سو. یو څه وخت وروسته بیا دا حکم منسوخ سو، بیا بل حکم راغلی چې دا عیده د یوه کال پر ځای باندې 4 میاشتې او 10 ورځې سو. یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10. مخکې که ستاسو یاد دي دا خبره تېره سوه، کم کسان چې وفات سي مېرمنې یې پاته سي نو هغوی به انتظار کوي 4 میاشتې و 10 ورځې، یو کال عیده نه ده. نو په دې لحاظ باندې دغه حکم منسوخ سو. پر هغه وفات سوي کس یا چې وفات کېږي پر هغه لازمه نه ده چې دی به وصیت کوي چې زما مېرمنې ته د یو کال نفقه ورکړي. دا حکم منسوخ سو. د دې په عوض باندې که دی وصیت وکړي او که وصیت ونه کړي بس 4 میاشتې و 10 ورځې به هغه مېرمن د خاوند په کور کې وځي به نه. تفصیلي خبرې مخکې بیان سوله، جامه و نفقه یې پر خاوند دی. دا ظاهر حکم دی، د عامو مفسرینو رایه ده. بعضو علماو بیا دا خبره کړې ده چې نه، دا آیات منسوخ نه دی. نو چې منسوخ نه دی نو اوس به هم عیده یو کال تېروي. ویا فقط خبره دا ده چې یو امر د وجوب دپاره دی، یو امر د استحباب دپاره دی. امر د وجوب دپاره دا دی چې د الله د لورې څخه یو حکم ثابت سي، خلکو ته وویل سي چې دا کار به خامخا کوي. دلته په دې آیات کریمه کې امر د وجوب دپاره نه دی، امر د استحباب دپاره دی. یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10. هغه حکم د وجوب دپاره دی. ښځې به خامخا 4 میاشتې و 10 ورځې عیده تېروي، که یې تېره نه کړي غاړې یې بندې دي. او دلته حکم د استحباب دپاره دی چې خلک دي وصیت وکړي. که وصیت وکړي دا یوه مستحبه طریقه ده چې جامه و نفقه ورکړي تر 1 کاله پورې. دغسې وصیت کول هلته د وجوب دپاره سو، دلته د استحباب دپاره دی. مستحبه ده که څوک وصیت کړي چې خلکو پام زما مېرمن تر 1 کاله د کوره مه شړئ، جامه و نفقه و سکنا دا هر څه ورکوئ. اوس نو په دې ځای کې بیا یو توهم پیدا کېږي. هغه توهم دا دی چې موږ د میراث قانون داسې ویلی دی، هر هغه څوک چې دا سهم وي میراث وړي د هغه دپاره وصیت صحیح نه دی. د مثال په ډول یو څوک وفات کېږي، د ده زامن سته، لوڼې یې سته، مېرمن یې سته، پلار او مور یې سته، دا ټول د ده په میراث کې حق لري. دی کولی سي چې د دې خپل میراث په 3مه برخه کې داسې وصیت وکړي چې زما مال پاته سو، 3مه حصه یې په ما پسې خیرات مسکینانو ته یې ورکړي، یا یو قریب یاد کړي یا پردی سړی یاد کړي او ووایي چې د دې زما د پیسو څخه، زما د مال څخه په دې 3مه حصه کې اوس پیسې زما اکا ته ورکړي، د اکا زوی ته مې ورکړي، هغه لرې همسایه ته مې ورکړي. اوس د ده پلار د ده زامن چې ژوندي وي نو د ده اکا خو میراث نه لري، د دغه اکا دپاره میراث وصیت کولی سي.
د اکا د زوی د پاره یې کولی سي، د پردي سړي د پاره یې کولی سي. اما داسې نسي کولی چې زما پلار خو زما په میراث کې حق لري، زما زوی خو په میراث کې حق لري، خو زما درېیمه حصه مال هم زما پلار ته ورکړي، زما زوی ته ورکړي، یا زما د پیسو څخه اوس پیسې زما د پلانکي زوی ته ورکړي. دا نسي کولی، ځکه خو هغه خپله حصه لري. پردي سړي ته یې کولی سي، یا هغسې قریب ته چې حق نه لري. او دا خبره دې هم یادوي چې ده که یو قریب ته وصیت وکړي چې دا پلانکی قریب خو د میراث ونډه هم لري، خو زما د درېیمې حصې څخه دې اوس پیسې هم ده ته ورکولی سي، د نورو ټولو قریبانو چې په میراث کې حق لري. او وویل چې بس موږ موافق یو، هم صحیح دي. نو اوس که چیرې دا حکم استحبابي سي، د یو کال د جامې و نفقې پیسې دی وصیت و خپلې مېرمنې ته وکړي چې د یو کال جامه و نفقه دا زما مېرمنې ته ورکړي، نو هغه خو ثمن یعنې اتمه یا څلرمه وړي، بیا دا ونډه هم یوسي. نو دا خو و دا سهم ته وصیت شو، دا سهم ته خو نو وصیت صحیح نه دی. نو که امر استحبابي سي هم معنا نه جوړېږي، نو بله لاره نسته بې له دې چې دا حکم ووایو چې دا منسوخ دی. اول په شروع کې د اسلام دا حکم وو چې عیده یو کال وه، تر یو کاله پورې جامه و نفقه د دې ښځې د خاوند د میراث څه ورکول کېدل، د ده د ترکې څه ورکول کېدل. بیا چې دا حکم نازل سو چې یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10، بیا دا منسوخ شو، هغه حکم دی. خو دې ته هم بیا دا خبره کول کېدلی سي چې سړی ووایي چې دا د ده وصیت دی وکړي، د امر استحبابي دی او هغه نور قریبان موافقه وکړي، نو بیا څه شی نسته. راځو د دې آیت ترجمې ته. والذین او هغه کسان یتوفون چې وفات سي منکم ستاسو څخه، ویذرون ازواجا او پرېږدي بیبیانې، وصیة لازواجهم، وصیة ای یوصون ای لیوصون وصیة، دی دې وصیت وکړي په وصیت کولو سره لازواجهم د خپلو بیبیانو لپاره، د خپلو مېرمنو دپاره دې وصیت وکړي. متاعا الی الحول، داسې وصیت چې هغه نفع اخیستل وي تر یوه کاله پورې، غیر اخراج، په نه ایستلو سره د کورو به یې نه باسي. دا حکم سته. فإن خرجنا، که چیرې دی ووتلې په خپله خوښه، فلا جناح، څه ګناه نسته، علیکم پر تاسو باندې، فیما فعلنا، په هغه څه کې چې دی پیل وکړي، فی انفسهن، په خپلو ځانونو کې، بمعروف، په نیکه طریقه سره، هغه کې څه فساد نه وي، د شریعت خلاف عمل نه، داسې عمل چې معروف وي، نو بیا څه ګناه نسته ورباندې. والله عزیز حکیم، او الله جل جلاله ذات برلاسی، غالب او ذات ته حکمت چشتن دی. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. رب عز وجل بل حکم بیانی. وللمطلقات، هغه ښځو لره چې هغوی طلاق کړل سوي دي، متاع متعسته من معروف، په نیکه طریقه سره. اوس نو ستاسو خویان دي طالبانو چې د دې مطلقاتو د متعې حکم خو الله جل جلاله بیان کړي، دا بیا څه دي؟ هلته ونه ویل سوه لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. هغه ښځې چې طلاق سوي، هغو ښځو ته جامه ورکړي، شتمن سړی دې د خپل توان مطابق ورکړي، نادار او مسکین دې د خپل توان مطابق ورکړي. نو دا حکم خو مخکې بیان سو، دلته بیا دا څه دی چې وللمطلقات متاع بالمعروف. عام مفسرین حضرات فرمایي چې دا تاکید دغه حکم دی، هغه حکم یو ځلې بیان سوی دی، د ښه تاکید دپاره الله عز وجل فرمایي وللمطلقات، هغه ښځو لره چې طلاق کړل سوي، متاع پوشاک دی بالمعروف، په نیکه طریقه سره. متاع مو وښودل چې یوه جوړه جامې دي. بعض علما فرمایي چې نه، دا تاکید نه دی، دا جلا خبره ده. وللمطلقات ای غیر المطلقات المذکورات، الته چې کومې مطلقات ذکر سوي دي هغه جلا مطلقې دي، جلا متعه ده. دا بیا نورې مطلقې دي. څنګه؟
متعه یا دغه یو جوړه جامې چې خاوند یې ورکی د دې دوه حکم دي. کچېری یو سړی د یوې ښځې سره نکاح کړی و، د نکاح پر مهال یې مهر ایر شوی و، نیو یاد کړی، مخکې تر دې چې ولور ورته معلوم کړي بیا ته طلاق ورکړي، مهر یې نه دی ورته ټاکلی، د ښځې هم نه دی پام سوي، د ده هم نه دی پام سوی، بس خو نکاح یې وکړل. مخکې تر دې چې دی یې راواده کړي یا ورسره یو ځایوالی وکړي دا ښځه یې طلاق کړل. په دې ځای کې پر خاوند باندې څه شی شته؟ متعه، او دغه متعه واجب ده، خامخا به یې. او که چیرې ولور نه و ټاکلی، واده یې کړل، خلوت صحیحه راغلی، هلته نو بیا پوره مهر سته، مهر مثل دی. او که چیرې ولور ټاکلی و، تر واده مخکې یې طلاق کړل، نیم ولور به ورکړي. ګورې دغه صورت ستاسو دي ورته پام یې چې ولور نه یې ټاکل سوی او خلوت صحیحه نه یې راغلی، خاوند و ښځې ته طلاق ورکي، دلته به خاوند څه ورکوي؟ متعه، او دغه متعه یا دغه جوړه جامې دا په دې ځای کې واجب دي. او که چیرې یو سړي ښځه طلاق کړل، تر واده کولو وروسته، تر خلوت صحیحه وروسته، نو اول ورخه ټوله ورکړی دي، بیا هم چې و جوړه جامې ورکوي، دغه جوړه جامې په دې وخت کې مستحب دي. که چیرې یې ولور ورکړی و، تر واده کولو وروسته پوره ولور یې وړی و، بیا خاوند ښځې ته طلاق ورکړي، په دې حالاتو کې هم متعه سته، خو دا یو امر مستحب دی. او که چیرې تر واده مخکې، تر خلوت صحیحه مخکې ښځې ته طلاق ورکړي او دې ښځې ته یې ولور نه و ټاکلی، په هغه ځای کې بیا دغه جوړه جامې ورکول دا یو امر واجب دی. دا خبره چې تاسې په ذهن کې راوستل، نو اوس بعضو علما فرمایي چې وللمطلقات متاع بالمعروف، په هغه مخکې ځای کې د هغه امر واجب لپاره حکم بیان سوی و چې هغه طلاق د هغه ښځې دی چې مهر نه دی ورته ټاکل سوی، خو قبل المسیس طلاقه سوې ده، د هغو حکم په هغه ځای کې بیان سوی دی. دلته د عامو ټولو مطلقاتو دپاره چې هغه امر مستحب دی، هغه دلته بیان سوی دی. هلته هغه امر وجوبي بیان سوی دی، دلته د امر مستحب بیان سوی دی، فرق یې شته. او بعض علما فرمایي چې طلاق دوه ډوله دی، یو طلاق لفظي دی، یو طلاق فعلی دی. لفظي طلاق دا دی چې سړی ښځې ته وایي چې زه ښځې طلاق یم، رجعي طلاق ورکي، باین ورکي، ثلاثه ورکي، دوه طلاقه ورکي، په طهر کې ورکي، په حیض کې ورکي، په هر حالت کې چې ورکي دا طلاق دی. او یو طلاق فعلی دی. فعلی طلاق دا دی که چیرې یو پلار راولاړ سي و خپلې مږور ته لاس په شهوت واوړي یا جماع ورسره وکړي، دغه ښځه پر زوی حرامه وګرځېدل، بیا نه ورته راواکېږي، دا فعلي طلاق دی. یا زوی راولاړ سي د پلار منکوحې ته چې میرې یې لاس په شهوت واوړي یا جماع ورسره وکړي، پر پلار باندې دا ښځه حرامه ګرځېږي، دا فعلي طلاق. نو اوس که چیرې یوه ښځه په لفظي طلاق باندې یو چا طلاق کړل، د هغه حکم خو مخکې بیان سو. اوس که په فعلي طلاق باندې طلاق سول، پلار و مږور ته لاس په شهوت واوړي، راواده سوې نه یا راواده سوې وه، نو دلته خو هم دا ښځه د زوی څخه جلا کېږي. یا زوی داسې عمل وکړي، اعاذنا الله، دا مېرمن خو د ده میره خو د پلاره څخه جلا کېږي، نو دلته هم متعه شته، هو شته، هغه حکم دغه دی. هلته چې حکم بیان سوی و هغه د لفظي طلاق والا بیان سوی و، دلته چې دا حکم بیان سوی دی دا د چش طلاق د بیان سوی دی، د فعلي طلاق د بیان سوی دی. الله جل جلاله فرمایي وللمطلقات متاع بالمعروف، مطلقو ښځو لره نفع اخیستل ستا هغه جوړه جامې ستا بالمعروف په نیکه طریقه سره، حقا علی المتقین، دا حکم ثابت دی پر متقیانو باندې، هغه کسان چې د الله څخه ویریږي. کذالک په دغه ډول باندې یبین الله بیانوي الله پاک لکم تاسو ته آیاته آیاتونه خپل، لعل د پاره د دې چې کوم تاسو تعقلون تاسو پوسئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.